د کهانۍ شروعات د سینډرا نومې جینۍ نه کیږي، کومه چې د خپل ماشوم زوی سره د پلار کور ته روانه وي، خو د دې د پلار کور ډیر لرې دی. په دې باندې په لاره کې شپه هم راتلی شي. سینډرا په یو داسې گاډي کې سفر کوي چې دا د دنیا تر ټولو محفوظ گاډی دی. په اصل کې دا گاډی ورته د دې خاوند پیټر ګفټ کړی وي. سینډرا د سفر په دوران کې د دې گاډي پیچر ګوري او د دې د پیچر په لیدو سره سینډرا ډیره حیرانه شي، ولې چې دا د دنیا تر ټولو ایډوانس گاډی دی. خو دې ټیم کې د سینډرا د خاوند پیټر پون راشي. سینډرا چې دا پون اوچت کی نو پیټر ورته وایي چې دا یو ډیر مضبوط گاډی دی او دې سره د دې کمپنۍ یو ایپ هم جوړ کړی دی کوم چې ما ستا په موبایل کې انسټال کړی دی، یعنی د موبایل په ذریعہ باندې اوس ته دا گاډی کنټرول کولی شي. سینډرا ډیره خوشاله شي. خیر کله چې پیټر پون کټ کی نو سینډرا یو مارکیټ ته ودرېږي. دا څه سامان اغوستل غواړي. سینډرا مارکیټ کې سامان ګوري خو دې ټیم کې د دې نظر په یو کس باندې ولګي کوم چې د گاډي طرف ته نږدې شي او د شیشو کې دننه گاډي ته ګوري. سینډرا فوراً د موبایل په ذریعہ باندې دا گاډی لاک کی او بالکل خپل ځان محفوظ کی، یعنی دا گاډی اوس څوک هم نشي کولاولی. خیر سینډرا چې کله سامان ګوري نو دې ته احساس وشي چې د دې ماشوم نشته. په دې باندې سینډرا ډیره زیاته غبراو شي، ولې چې د دې زوی ته یو ډیره خطرناکه بیماری ده د کم په وجه باندې چې دې ته په ساه اخیستلو کې تکلیف وي. سینډرا په منډه باندې بهر وځي نو ګوري چې دا ماشوم یو گاډي کې ناست وي. د دې نه یو څو جنکۍ راتاو شوي. دا ماشوم دومره کیوټي چې د جنکو په خپل گاډي کې کېنولې وي. سینډرا ته په منډه باندې ماشوم راواخلي او د ټولو ته ډیره زیاته غوسه شي. د جنکو ته د سینډرا په خبرو باندې غوسه ورشي نو یو جنۍ پسې خپل خاوند راوغواړي. سینډرا ته چې پته ولګي چې معامله خرابېدو والا ده نو خپل گاډي ته منډه کی او څنګه چې گاډي کې کینی نو دا هغه د لاک کېدلو سیستم آن کی. د دې مطلب دا دی چې دا اوس په دې گاډي کې بالکل محفوظ ده. خیر د دې نه بعد دوباره سفر شروع کی خو د دې دا سفر ډیر اوږد وي نو سینډرا قید شي او دې گاډي ته اډر وکي چې ته مونږ په یو شارټکټ لار باندې وباسه، خو دا د دې تر ټولو غټه غلطي وي. خیر گاډی په شارټکټ لار باندې روانه شي خو دا یو ډیره خطرناکه لار وي. د سینډرا دا فیصله به د دې دپاره یو مصیبت جوړ شي. دغه شانته کې گاډی مسلسل مزل کوي او په لاره کې په دیو باندې شپه ولګي. سینډرا د سفر په دوران کې ډیره تنګه شي او بیا یو سیګریټ ولګوي، خو د سیګریټ دا لوګی چې کله گاډي کې جمع شي نو دې نه گاډي ته پته ولګي چې دې گاډي کې دننه اور لګېدلی دی. دا اټومیټیک خپلې شیشې ښکته کي. سینډرا دې گاډي ته وایي چې دا ما سیګریټ لګولی دی خو دا گاډی د سیګریټو په عام لوګي کې فرق نشي کولی. نو سینډرا ولا د اټومیټیک سیستم بند کی. اوس گاډی د دې په کنټرول کې دی او دیو په دې خوشې لار باندې روان دي. د سیګریټ د لوګي په وجه باندې د دې په زوی باندې ټوخی ولګي، ولې چې دې ته خو هسې هم په ساه اخیستلو کې تکلیف وي. نو سینډرا دا سیګریټ بهر غوځار کی. لږ ټیم پس د دې زوی په ژړا شي نو سینډرا ورله خپل موبایل ورکي. د موبایل په ذریعہ باندې دا ماشوم من شي. خیر د سفر په دوران کې تیاره دومره سیوا وي چې دې ته مخکې څه نه ښکاري. دې کې اچانک د دې مخکې یو ځنګلي بیزه راشي نو د دې په ګاډي باندې دا بیزه ولګي. څنګه چې د دې دا ګاډی جړق وخوري نو سینډرا فوراً بریک ولګوي. په اصل کې د دې دا ګاډی دومره مضبوط وي خو چېرته دا د غر نه هم وغورځي نو دې کې دننه مالک ته نقصان نه رسي. سینډرا دې ګاډي کې ډیره غبراو وي او بیا د ګاډي نه راکوز شي. سینډرا چې د ګاډي لاندې وګوري نو ګوري چې د دې د ګاډي لاندې یو ځنګلي بیزه راغلې ده. په دې باندې دا ډیره زیاته غبراو شي. په ګاډي کې دننه د دې زوی په موبایل باندې لوبې کوي او بیا په غلطۍ کې د دې د لاک کېدلو دا سیستم آن کی. په دې سره ګاډی پول سیف موډ ته واوړي او بالکل لاک شي، یعنی د بهر نه د ګاډي کولاوول اوس ناممکنه ده. خیر سینډرا چې کله دروازه کولاوي نو د دې دا دروازه لاک شوې وي خو دې ته څه پته نه لګي چې دا ګاډی اخر لاک شوی څنګه دی. څنګه چې سینډرا په شیشه کې دننه وګوري نو د دې د زوی په لاس کې موبایل وي او په دې باندې د ګاډي دا ایپ راکولاو شوی وي. سینډرا چې دا وویني نو ډیره زیاته غبراو شي، ولې چې د دې سره د ګاډي د راکولاوولو بله څه لار نشته. سینډرا په اشاره باندې د خپل ماشوم زوی د پوهې کولو کوشش کوي چې د دې بټن په ذریعہ باندې دا سیستم آپ کا. ماشوم د خپلې مور نقل کوي خو دا چونکې ډیر وړوکی وي د دې سمج کې څه نه راځي او بیا اچانک د دې د لاس نه دا موبایل وغورځېږي. په دې باندې سینډرا ډیره زیاته غبراو شي نو په منډه باندې یو کاڼی راواخلي او د دې په ذریعہ باندې د ګاډي د شیشه ماتول غواړي، خو دا د دې یو غټه غلطي وي، ولې چې داسې به صرف د دې انرژي ختمه شي خو دې ګاډي باندې به یو نشان هم را نشي. دا ګاډی د دنیا تر ټولو مضبوط ګاډی دی. سینډرا ډیر کوشش وکړي خو اخر کار ستړي شي او په ګاډي باندې یو نشان هم را نشي. دا ډیره زیاته خفه وي خو بیا چې سوچ وکړي نو لاره کې دې یو ځای لیدلی و. د سینډرا دا خیال وي چې دلته کې به ضرور انسانان وي او زما د مدد دپاره به تیار شي. نو سینډرا په منډه باندې دلته لاړه شي خو چې ګوري نو دلته کې څوک نه وي. سینډرا
په منډه باندې دننه ورشي او دلته نه د اوسپنې یو سکورینج راواخلي. بیا چې کله د خپل ګاډي طرف ته روانه شي نو دې پسې شاته یو ځنګلي سپی ولګي. سینډرا ډیره غبراو شي او په منډه باندې خپل ګاډي ته بره وخیږي. دا ځنګلي سپی د دې خواته نږدې شي او دې ګاډي باندې چک ولګوي. په دې باندې د ګاډي سکیورټي آن شي او ډیر تیزه رنډونه شروع کړي. دا رنډونو په وجه باندې سپی دلته نه وتښتي. د دې نه بعد سینډرا د ګاډي بره وده شي او ټوله شپه تیره شي. په سباله باندې چې د سینډرا سترګې کولو شي نو ګوري چې دا یو شړه کې راګیره شوې ده او د لرې لرې پورې د انسانانو نشان هم نشته. د ورځې په ټیم کې نور ډیر تیز وي. د نور په وجه باندې ګاډي کې هم ګرمي سیوا شي او د دې د زوی ډیره ګرمي کیږي. سینډرا خپل کمیس وباسي او د ګاډي په شیشه باندې خور کی چې د دې زوی ته لږ سوری شي او د نور د شواګانو نه بچ شي او بیا په زړه کې یو فیصله وکړي چې ماله مدد راغوښتل پکار دي ولې چې د دې ګاډي کولاول ناممکنه ده. نو سینډرا دلته نه پیادل روانه شي. دا مسلسل د 2 غنټو پورې مزل وکړي خو دې ته د انسان نوم او نشان هم میلاو نشي. د مزل په دوران کې سینډرا ډیره تږې شي خو د دې قسمت ښه وي دلته کې خوا کې یو ندی وي نو دې نده اوبه وڅکي او بیا دوباره سفر شروع کړي. دغه شانته کې مسلسل روانه وي. په اخیره کې دا یو شړې ته ورسي چرته کې چې یو جاز ولاړ وي خو دلته کې انسانان نه وي. سینډرا په منډه باندې د جاز خواته لاړه شي او بیا د خراب جاز ته دننه وخیږي. دلته نه دا یو بوتل راواخلي او بیا ورته د جاز کې یو 2 ټیرونه میلاو شي. نو سینډرا یو ډیر ښه سوچ وکړي دا ټیرونه لاندې راوغورځي او دې باندې اور ولګي. خو چرته د چا نظر په دې لوګي باندې ولګي نو دلته کې به راورسي. بیا بوتل راواخلي او واپس د ګاډي طرف ته روانه شي. په لاره کې دا د بوتل د ندی نه ډک کی او واپس د ګاډي طرف ته روانه شي. په لاره باندې د دې نظر په خپل جاکټ ولګي چې د ګاډي نه راغورځېدلی دی. نو سینډرا ډیره غبراو شي او په منډه باندې د ګاډي خواته ورسي. شیشې نه دننه چې دا وګوري نو د دې زوی د غرمو په وجه باندې سور شوی دی. د ګاډي کې ایر کنډیشن بند وي خو د دې یو پنکه اوس هم چالو وي. دا صرف هوا دننه وړي خو د بار دا موسم ډیر ګرم دی. د دې وجې نه ګاډي ته ګرمه هوا دننه کیږي او ګاډي کې نور هم ګرمي سیوا کیږي. سینډرا فوراً د ګاډي د بره اوبه واړی چې د اوبو په وجه باندې دا ګاډی یخ شي. بیا یو سوچ وکړي او د ګاډي مخکې چې کومه پنکه وي د دې خوا کې لوګی کول غواړي. د دې دا خیال وي چې د لوګي په وجه باندې به دا ګاډی اتوماتیک شیشه ښکته کړي نو دا دلته کې ډیر لوګی جوړ کړي او څنګه چې دا لوګی د پنکې په ذریعه باندې ګاډي ته دننه شي نو د ګاډي یو اتوماتیک موډ آن شي او د ګاډي دا پنکه بنده کړي. یعنی د ګاډي ته چې کومه هوا دننه کیږي هغه هم بند شي. سینډرا چې دا وویني نو ډیره زیاته خفه شي او ډیره غوسه ورله ورشي. نو دا هغه سکورینج راواخلي او د دې په ذریعه باندې دا ګاډی ماتول غواړي خو دا صرف د دې بېوقوفتیا ده ولې چې دې ګاډي باندې خو توپ هم اثر نه کوي. سینډرا ډیره زیاته ستړي شي نو دا دلته کې سملي خو لږ ټیم پس دوباره راپاسي او دې ګاډي کې دننه چې وګوري نو د دې زوی څه حرکت نه کوي. سینډرا ته پته ولګي چې د دې زوی مړ شوی دی خو بیا د دې نظر د خپل زوی په ګوتو باندې ولګي کومې چې اوس هم خوځي. یعنی د دې زوی لا ژوندی دی خو د ګرمۍ په وجه باندې بې حاله شوی دی. سینډرا لږه خوشحاله شي خو د دې د خوشحالي ډیر وخته پورې نه وي ولې چې دلته کې هغه ځنګلي سپی دوباره راشي او د دې طرف ته رامنډه کړي. سینډرا په منډه باندې د ګاډي نه لاندې شي. ځنګلي سپی دا خوړل غواړي خو د دې سره چونکې سکورینج وي د دې په ذریعه باندې د ځان نه لرې وساتي. لږ ټیم پس سینډرا ته پته ولګي چې دا سپی د دې بیزې دپاره راغلی دی نو د سکورینج په ذریعه باندې د بیزې ته زور وکړي او د ګاډي د لاندې نه وباسي. دا د دې سپي نه ځان ازادول غواړي خو څنګه چې دا بیزه د ګاډي نه لرې شي نو د دې دا ګاډی پر یوس باندې روان شي ولې چې دا یو چړهایي کې ولاړ و. دا د ګاډي د شاته ودرېږي او د دې د ایسارولو ډیر کوشش کوي. د دې نه لږ شانته کې لرې یو غټ خټ دی په سینډرا باندې ډیره سخته راشي او دا د دې ګاډي د ودرولو ډیر کوشش کوي خو دا ګاډی مسلسل شاته روان وي. خو دې ټیم کې د ګاډي ټیر ته یو کاڼی راشي د دې په ذریعه باندې دا ګاډی ودرېږي. د ګاډي په ودرېدو سره سینډرا لږه د صبر ساه واخلي خو د تندې او د ګرمۍ په وجه باندې د دې حالت هم په خرابېدو دي. سینډرا یو ډیر خطرناک سوچ وکړي. د دې دا خیال وي که چېرته دا ګاډی زه په خپله باندې د خټ نه لاندې وغورځوم نو د دې دا ګیټونه به اتوماتیک کولاو شي ولې چې کله د دې خاوند دا ګاډی اغستی و نو د کمپنۍ والا ورته ویلي و چې دا ګاډی که چېرته د غر نه هم وغورځي نو دې کې دننه مالک محفوظ وي. بیا د ګاډي خواته نږدې شي او په آخري ځل باندې خپل زوی وویني. د دې نه بعد چې کله دا کاڼی د ټیر نه لرې کوي نو دا ډیر مضبوط وي. سینډرا د سکورینج په ذریعه باندې مات کړي او بیا ورله دیکه ورکړي نو دا ګاډی لاندې په غورځېدو شي. د ګاډي د سیسټم ته پته ولګي چې ګاډی په غورځېدو دی نو
نو د دې دا ټول سنسري اکټیویټ شي د کم په ذریعہ باندې چې دا گاډي په خپل باندې په هوا کې ځان سیده کی او خپل سیستم فول پروټیکشن موډ ته واړی. څنګه چې گاډي لاندې ولګي نو هر طرف ته دوړي جوړ شي. سندرا په منډه باندې د دې گاډي طرف ته راشي او د لری نه چې د دې نظر په گاډي باندې ولګي نو دا گاډي بالکل صحیح سلامت ولاړ وي او بیا چې کله نږدې راشي او څنګه چې دا دروازه کولاو کی نو د دې دا گیټ کولاو شي. سندرا ډیره زیاته خوشاله شي او په منډه باندې د گاډي نه خپل زوی راواخلي بیا یو سوري ته راوړي او ټولې کپړې ته لري کی او د دې د یخېدلو کوشش کوي. لږ ټیم پس د دې گاډي دا سیستم اتوماتیکلی ریسټارټ شي او په خپل باندې دا لیټونه ولګي. د دې مطلب دا دی چې دا گاډي دوباره د سفر د پاره تیار دی. سندرا سره د ماشومه دی گاډي ته وخیږي او دلته نه د هسپتال ته تلل غواړي او بیا د گاډي یو موډ آن کی یعنی دې موډ باندې دا په غرونو باندې هم تلی شي. د گاډي دا ټیرونه اتوماتیکلی اوچت شي. بیا سندرا دا گاډي په یو غر باندې روان کی. دې ته پته وي چې دا یو محفوظ او ډیر مضبوط گاډی دی. په هر لار باندې دا تلی شي. دا گاډی د سکندونو په حساب باندې په غر وخیږي او روډ ته ورسي. بیا په فول سپیډ سره یو هسپتال ته راورسي. په هسپتال کې د دې او د دې د زوی د دواړو علاج وشي. لږ ټیم پس سندرا ته پته ولګي چې د دې زوی د خطرې نه بهر دی نو دا ډیره زیاته خوشاله شي. په دې باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.